سلامونه هیوادوالو، هیله ده د پت عزت او صحت جامې به په تن ولرئ. له جنګ او جګړو به په امان یاست. نن بیا هم د اوکراین او د روسیې په موضوع باندې خبرې کومه چې څومره کسان پکې وژل شوي دي، څومره روسیه پرمختګ کړی ده او څومره اوکراین دفاع کړې ده. اروپایي اتحادیه څه غواړي، څه مرستې ورسره کړي دي یا څه مرستې به ورسره وکړي. امریکا څه وکول او بیرته اوکراین او روسیه په خپل مابین کې څه غواړي. په دې موضوعګانو باندې خبرې کومه. شاید واړه واړه مثالونه پکې د نورو ځایونو هم راواخلم یا زموږ د هیوادونو به هم پکې راواخلم، تر څو ښه کلیر او پاک واوسي چې پوه شئ چې جګړه ولې او څنګه دوام پیدا کوي. خو اول خو به دې ته راسمه چې روسي چارواکي ادعا کوي چې موږ د اوکراین 2000 خوښه عسکر وژلي دي. بیا اوکراین چارواکي وایي چې موږ د روسیه 1500 خوښه عسکر تر اوسه پورې وژلي دي او 1.5 خوښه هم زخمیان له ځان سره بندیان نیولي دي. بله خوا له سټلایټ نه چې کوم عکسونه اخیستل شوي دي هغوی ښیي چې د روسیه پاوځ چې د اوکراین مرکز طرف ته را روان ده، هغه 80 کیلومتره خوښه ټانګونه، لارۍ او دغسې نور هر څه چې دي را روان دي. یعنې 80 کیلومتره اوږدوالی ده. دا زرګونه ټانګونه کېدلی شي. تیره ورځ پرون ورځ روسیه د اوکراین د مخابراتي شرکت په پایګانو باندې یا په دفتر باندې بمباري وکوله چې هلته هم لسګونه څه چې سلګونه انسانان ووژل او مړه کړي دي او تر اوسه پورې جنگ دوام لري. اوکراین هم قسم خوړلی ده، وایي موږ هم نه تسلیمیږو، او روسیه هم پوتین وایي چې ما سره زور د اټوم ده او هغه هم مخکې را روان ده. خو بیا داسې انځورونه هم لیدل شوي دي چې د روسیه په پوځ کې ډېر واړه هلکان چې عمر له 15 14 16 کالو پورې دي، هغوی هم په جګړه کې د اوکرایني پوځیانو لخوا نیول شوي دي او شاید څه ورسره کېږي برخلیک به لکه زموږ د هېواد چې د ډاکټر نجیب په وخت کې یا هغه هغې نه مخکې واړه ځوانان چې د حربي ښوونځي نه به یې وړل جګړې ته، او هلته به د سیاف کسان ورته په غرونو کې ناست وو یا د حکمتیار کسان به ورته ناست وو، هغوی به له پاسه نه ویشتل لکه مرغۍ به دا بېچارهګان توی سول، لکه مرغۍ به ولګېدل، هېڅ څوک هم ترې خبر نه شول. دغسې تنکي ځوانان جګړې خوري. خو روسیه اوس تمه لري یا دلچسپي ښودلې ده چې سبا د پنجشنبې ورځ 3 د مارچ له اوکراین سره بیا د بلاروس په بارډر کې وګوري او خبرې ورسره وکړي چې یو تفاهم ته ورسیږي. دا چې دوی کوم تفاهم ته رسیږي نه رسیږي معلومه نه ده، ځکه اروپایي ټولنه ډیر عجیب غریب کارونه اوس لګیا دي کوي او امکان لري چې دوی کوم تفاهم ته ورسیږي، ځکه اروپایي ټولنه ډیر تبلیغات روان کړي دي. ټولې میډیاګانې په همدې د اوکراین او په روسیې په جګړه باندې مصروفه دي او تبلیغات د اوکراین په طرف کوي چې اوکراین به موږ اوکراین سره کومک کوو، اوکراین موږ اروپایي اتحادیه کې منو، شاید راتلونکي ناټو کې ومنو. او له نړیوال بانک نه اوکراین که درته ووایم 350 میلیارده ډالر قرضداره کړ. نړیوال بانک اوس ویلي چې موږ به له اوکراین سره 350 میلیارده ډالر قرض وکړو تر څو دغه سختو حالاتو نه دی راووځي. نو دغه 350 میلیارده ډالر چې دي دغه دی ورسره مرسته نه ده کړې، بالخصوص د کریډټ په حیث باندې ورکړي دي. شاید د دې سود هم واوسي، سود هم ترې واخلي. نو دا هم یوه ستره سرمایه او سترې پیسې دي چې یو هېواد قرضداره کېږي. 350 میلیارده ډالر بیرته خلاصول هم غواړي. بلخوا جرمني بیا ویلي دي چې موږ اوکراین ته پوځیان نه لیږو، خو نورې مالي مرستې به ورسره کوو، کسۍ په کار و هغه به ورته ورکوو او مهاجرو ته به پناه ورکوو. جرمني نن برلین ته د اوکراین لومړي مهاجر راوړل چې د پولنډ له سرحد نه یې مفته برلین ته راوړي دي، تریونونه یې ورته درولي وو. ګورئ یو څوک چې تا ملاتړ کوي، تا ته وایي چې ته جګړه وکوه، ته مخکې لاړ شه موږ در سره یو، اخره کې تا په جنګ واچوي، بیا درته وایي زه د مهاجر منمه. نو اوس اروپایي اتحادیه له اوکراین سره همدغسې وکول چې
اوکراین هلته په جګړه کې ګرم که خلکو باندې په لوی لاس خپل کورونه وران کړل، در په دره کړل، اوس یې دغلته مهاجر کړل، دغلته به اوس پراته سوسیال ته به پراته سوسیال به ورته پیسې ورکوي، څه رقم کورونه کې به دوی ژوند وکوي. اوکراین کې شاید ښه ژوند لري، هلته به فامیل و، کورنۍ به وه، کلتور به و، خپل عنعنات به و، خپل خلک به و، خپله مینه به وه، هر رقم چې و همغه رقم هغوی خوشحاله و، ښه ژوند یې لري. خو نه، د دغه مردارو سیاستونو اوکراین ښکار شو لکه کوم سیاست چې اوس اروپایي اتحادیه کاروي، دغه سیاست منګه د مجاهدینو په وخت کې هم ښکار شوي وو، دغه اوس هم ښکار شلو. دا هغه سیاستونه دي چې انګلند او اروپایي اتحادیه او امریکا یې یو ځای پر مخ وړي. منګه هغه سیاستونو چې اروپایي اتحادیه، امریکا، انګلند، پاکستان په لاس باندې منګه د مجاهدینو وخت کې هم د دې ښکار کړلو او اوس هم د دې ښکار کړلو. ځکه پاکستان هغه وخت کې هم دغسې زموږ مهاجر ومنل، دا چې دا ځل ولسمشر د کور وداني دغه پیښه یې مابین ته رانه وستله چې زموږ مهاجر هلته ورسي، بدبخته سو، جګړه یې ونه کوله، نو ځکه یې ورته هېواد پرېښوده که نه. همدغه کانه همدغه رقم چې څه رقم اوس اوکراین سره کېږي، همدغه رقم یې له موږ سره وکول. او دغه تبلیغات چې دي، دغه رسنۍ چې کوم تبلیغات کوي، دا ډېر اثر لري. هغه د مجاهدینو وخت کې ګوره چا په مسعود او چا په حکمتیار او چا په رباني او چا په یو چا بل باندې څومره ویاړ کو چې دا زموږ مشر ده، که نه هغوی ټول دغه د خلکو واړه ګل ګل بچیان تباه کړل، همداسې لولپه ورته کړل. هېڅ چا ونه لیدل چې بچیان یې څه سول، مړه یې څه شو، ځوانده یې څه شو، د خلکو ګل ګل بچیان همداسې سره پسې ورک شول. نو اروپایي اتحادیې همدغه کارونه له اوکراین سره وکول. اوکراین د همدې سیاستونو ښکار شو. اروپایي ټولنه اوس بیا هم غواړي سبا بله ناسته وکړي او تر څو ووایي یا وګوري چې موږ له اوکراین سره څه مرستې کولی سو او څه نه سو کولی. خو په هر صورت بایدن هم ناحقه او بېځایه خبرې کوي، یا بین الملل هم ویلي چې روسیه دې په ډېره بیړې سره خپل پوځیان له اوکراین نه وباسي. ته فکر کوي چې روسیه به د دې خبره ومني، یا د روسیه د همدې خبرې ته ناسته ده چې هغه د خپل پوځیان له اوکراین نه وباسي، یا به یې باسي؟ اصلا دا خبره به اوکراین ومني او که نه. بلخوا بیا اروپایي اتحادیې تصمیم ونیو په نن چې روسي تجاران او د روسیه کوم تلویزیونونه چې په اروپا کې نشرات کوي هغوی باندې بندیزونه ولګوي. په هغوی یې بندیزونه لګولي دي، هغوی یې بند کړي دي. د روسیه تجاران اوس نشي کولی چې اروپا ته راسي. کومې شتمنیانې چې دلته په بانکونو کې وي هغه یې ورته کنګل کړي دي، هغه شتمنۍ اوس کنګل دي، شتمنۍ هم دلته پاتې دي. خو او تلویزیونونو چې کوم نشرات دلته کول هغه یې هم بند کړي دي. نو دغه کومکونه له اوکراین سره کړي دي، خو دغه کومکونه نه د اوکراین د خلکو وینه درولی سي، نه د اوکراین د خلکو کورونه بیرته دمګړۍ جوړولی سي، او نه په اوکراین کې جنگ سړولی سي. که اوکراین اوس هم هوښیارتوب وکړي، سبا په بلاروس کې د روسیه سره یو تفاهم ته ورسیږي او دغه جګړه ختمه کړي، نو دې کې به د اوکراین خیري او همدغه به د اوکراین په ګټه یي. که دا کار ونه کوي نو امکان شته چې روس نور هم ځان په غوسه کی، نور هم غټو وسلو ته لاس واچي، نور هم په اوکراین باندې جبر او ظلم شروع کی، تر څو یا اوکراین ټول خپل تسلط راندې راولي یا یې ونیسي، او یا هم د اوکراین دومره وګړي ووژني چې د اوکراین خلک نور د سر جګېدلو توان ونه لري، او دوی کوم چې ژوندي هغه ټول د اروپا ته را مهاجر سي، او اروپا په یو غټ احسان وکړي چې موږ خو ستا مهاجر ومنل، ستا در په دره خلک ومنل، موږ ورته کور ورکړه، ډوډۍ ورکړه. نو دا به اروپایي اتحادیه کې اوکراین ټول عمر د اروپا بالخصوص د جرمني، انګلند، فرانسې دا څو غټ ملکونه چې دي د دوی به احسانمند دی، د دوی به تر احسان لاندې، ځکه چې دوی مهاجر منلی دي. باوجود چې د دوی په خوله باندې جګړې ته ورودانګل، جګړه یې شروع کړله او د دوی په خوله باندې خپل هیواد د اور خولې ته ورواچو. ځکه روس خو هسې هم غټ ملک او زورور ملک ده، پوتین بیا هسې یو بېسوره انسان ده چې په هیڅ چا باندې لب نه ده. هغه سره بټنه همیشه خوا کې چې کله هم طبیعت خراب سو امکان شته چې هغه سره بټنه وي. دا چې امریکا اوس ډېر پوځي مداخلت نشي کولی، دا د خپل ځان د ډار نه کوي. که چېرته امریکا او ناټو یا دغه اروپایي اتحادیه پوځي مداخلت وکړي، ځکه دی ډېر دی، روس کم ده، نو روس مجبور مکلف ده
چې اټوم بم ته لاس واچوي په اروپا باندې راخوځي کی او که دې وسلو ته لاس واچوي په اروپا راخوځي کی نو نیمه اروپا درته په څو کته وایم ورځې خو لا ډېرې په څو ساعتو کې له منځه وړي ځکه دوی سره دومره قوي او هستوي وسلې شته ده چې د اروپا غوندې ډېر ځایونه له منځه وړلی شي هغه ډېرې قوي او سترې اټومي وسلې دي نو په دې خاطر باندې دوی پوځي مداخلت نه کوي یا ځان دې کې نه ښکېل کوي ډارېږي که چېرته دوی ځان ښکېل کوي نو دوی د ژوند د سر د مال د هر څه خطره شته ده نو ډیره زیاته مننه ملګرو چې ویډیو مو تر اخره پورې وکتله په یو لایک او کمنټ له موږ ملاتړ وکوئ زموږ چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ د راتلونکو معلوماتو او ویډیوګانو لپاره له موږ سره اوسئ الله مو مل او ملګری ساتي تر بلې ویډیو د خدای په امان